بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ام اس اکسل راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. د تیر درس کې کسي سپیکر ورته ګوره د ازیک سکرین ستډیزیک پورې دا ټول مشتش کړه ختم وکړي. اوس راځم دلته نمبر ته. نمبر د سکار کې په اول کې چې دی ورته ګوره کله سرچ پر ودرې ورته ګوره ویني دلته اکاونټینګ دی. دا د سکار کې زه کوم چې راځم په سره په کې ناز کې یو نفر ورته ګوره ماته نه سو راوړي. اوس دا نه سو باید زه معلومه کوم چې آیا دا نه سو چې دی افغاني دی تومن دی کالدار دی ډالر دی چې دی دا باید ماته معلوم شي. نو کدا معلوم وای دلته راسه ودرې چې سو براسل ته کلیک پرو کې چې کلیک وکړي اوس ورته ګوره دا چې دی سمبول دی چې دی د انګلیش دی دا د چې دی د انګلیش دی دا د یورو دی معنا دا ډالر ساين دی دا دواړه سې سو دا د یورو ساين دی دا د چاینیز دی سی اچ ورته ګوره د فرانس دی سی سو دا دی. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ته ګوره وینې دا نه سو چې سونه ډالر سره سې سو په دې سره باندې کېږي د ترازی او که تو غواړې چې نه زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې دا 800 روپۍ دي سې سو زه دا چې کوم افغانۍ کې اړوم. نو اوس که زه راسم ورته ګوره کلیک پر وکړم په دې ځای کې ورته ګوره افغانۍ نشته. نو که تو غواړې چې یاره زه افغانۍ پیدا کوم نو راځه دلته لیکلي وای مور اکاونټینګ فارمټس پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي. اوس د دې ځای څخه راسه ورته ګوره وینې دلته زموږ سره مختلفه دا هغه سمبولونه دي هغه شیان دي چې په نړیوال سطح چې رجستري هغه ملکونه دي. اوس زه غواړم چې یاره دلته چې پیدا کړم افغان پیدا کړم دلته د سمبول چې مالي د اکثر جبو د لپاره چې د سمبولونه راوړي او د اکثر د لپاره بیا د ملک اول یا اخر تور راوړي. نو اوس که زه غواړم چې یاره زه چې پیدا کوم د افغانستان لپاره پیدا کوم نو زه راځم ورته ګوره دلته ای وایم چې ای دی واسې سو اوس ورته ګوره ای شروع سول بار لاندې راځم دلته ورته ګوره دا د ای اف ان درته ګوره چې را افغاني راځي. اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم اوکې کې چوکۍ دی کې سو ورته ګوره مینه چې دي 800 چې افغاني درته راځي. سره خلاصو نو دا عموما ورته ګوره د لپاره دلته ورته ګوره چې ته د روپۍ معلومه یې نو دلته باید یو سمبول ورسره انتخاب کړي چې کله سمبول ورسره انتخاب کړي دا سمبولونه دي خو اکثره ملکونه بیا سمبول نه لري د ملک اول او اخر تور راوي سو نو عموما ورته ګوره دغه لپاره دلته چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. او دغه څخه وروسته د پرسنټیج د څه کار کوي اوس ورته ګوره د یزه د یو چا سره په کاروبار کې شریک یم زه وایم یاره زما او د ده په مابینځ کې ما د کاروبار وکړي چې کال پوره سو نو 4 روپۍ 4 لک افغانۍ چې کړې ګټه یې وکړه دا 4 لک افغانۍ چې وکړې ګټه یې وکړه. 4 لک افغانۍ ګټه وکړه سیسو خو زه د سره شریک یم په څو کې په 40% کې ته ګوره وینې فیصد دی کنه دی نو زه ما د کاروبار 4 لک افغانۍ ګټه وکړه زه د سره 40% شریک یم. نو اوس که زه غواړم چې یاره د ما څخه باید 100 روپۍ راکړي زما حق څو کېږي سیسو نو دلته ورته ګوره موږ چې کوو فارموله استعمالوو. فارموله چې دی په دوه طریقو موږ استعمالوو. اول دا رقم دی ورته ګوره راسه ورته ګوره دلته ورته ولیکه مساوي چې مساوي دې ولیکه برابر ورته ګوره پر دا 4 لک باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې برابر راسه ورته ګوره شیفت به وینیسي اته به ووایي ضرب یې کې چې ضرب یې کې پر 4 باندې کلیک وکړه و شیفت وینیسه دلته 15 ووه دا د پرسنټیج علامه خپله راځي درته که ګوره وینې شیفت دې وینې و 15 ووالې ورته ګوره دا پرسنټیج علامه درته راغله چې کله دا راغله باندې به انټر کړې چې کله دې انټر کړې سو نو دلته ورته ګوره 1,16,000 افغانۍ دی باید چې کې راکړي. اوس ورته ګوره 4 لک افغانۍ خو چې دي ګټه ده صحیح سو نو 40% د زما سره چې شریک دی چې دوی 40% ما سره شریک سو نو زما حق بر سو کېږي 1,16,000 افغانۍ چې کېږي راکول کېږي او درته راځي صحیح سو دا خو دا کار کوي دا خو یوه طریقه سوله. دومه طریقه دا د راوسې ورته ګوره مساوي چې مساوي دیوال پر دې باندې به کلیک وکړې شیفت به وینیسي اته به ووایي ضرب یې کړي چې ضرب یې کړي ورته پر دې باندې کلیک وکړه بره سلشي وه صحیح سو معنا تقسیم یې کړه پر څو باندې دا سلش چې دی تقسیم علامه ورکوي تقسیم یې کړه پر څو باندې پر 16 باندې صحیح سو باره انټر کړي چې انټر دې کړي ورته ګوره ورته هغه کیسه راغله نو دا دې دپاره د صحیح سو که تو غواړې چې یاره زه یو شی پرسنټ ته اړوم فیصدي ته اړوم نو دې دپاره ورته ګوره استعمالېږي او درته راځي صحیح سو دا خو دا کار کوي کله ته کلیک پر وکړې هم درته راځي مشکل نشته. او دغه څخه وروسته راځم دې ته دا چې دی کامه ده کامه داسې کار کوي که زه سره راسم ته ګوره وینې یو غټ لفظ راخلم دلته مثلا دونه غټ لفظ مې راواخیستی صحیح سو دا غټ لفظ صحیح سو. اوس که زه وغواړم چې یاره دا زه پر کټګورۍ باندې ویشم دغه چې دی عموما د ریاضي په دغه کې دا رقم دی چې درې لفظ دوی چې کوي درې لفظ جلا کوي صحیح سو مثلا د یویز دی لسیز دی سلیز دی صحیح سو دا جلا کوي درته او دغسې مثلا لس سلیز سلزلي سرزلي دا ورته ګوره چې جلا کوي دا هر شی ځان ته ورته ګوره په طبقو باندې ویشي. نو اوس که زه وغواړم چې یاره زه دا اخلم پر طبقو باندې ویشم صحیح سو نو برابر ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړه ورته ګوره وینې دا اول طبقه ده دا دویمه طبقه ده دا درېیمه طبقه ده څلورمه طبقه پوره نه ده که چیرې پوره وای هغه هم 3 لفظ راتله طبقې چې دي 3 لفظ دي ته 3 لفظ اضافه طبقه چې دی موږ ته عموما راځي نه اوله طبقه د دویمه د درېیمه د سیسو عموما ورته ګوره د دې دپاره راځي او د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته استعمالېږي سیسو دا کار کوي نو دا عموما ورته ګوره دا کار کوي.
او د هغه څخه وروسته دا دوه چې دي اوس که زه راسم ورته ګورم په دې ځای کې ورته ولیکم نوې چې نوې دې ولیکل څه شو اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورو صفرونه چې کېږي اضافه کېږي او که پر دې باندې کلیک کړئ چې کېږي کمبود کوي که اضافه کېږي ورته ګورو اضافه کېږي او که کم وایي ورته ګورو دې چې کېږي کمیږي نو عموما ورته ګورو دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي څه شو دا کار کوي او که راسم ورته ګوره په دې خو هم سر خلاص دې ځای څخه مینځته دې ځای پورې په دې ټولو مو چې شو سر خلاص شو اوس نو راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې راځم چې ته دې ته دا چې د جنګل دی دا بیا داسې کار کوي که زه اوس وغواړم چې یاره زه راځم ورته ګوره دلته یو څه حساب لیکمه په پښتو باندې مثلا دا حساب ما ولیکئ په چې باندې په پښتو باندې مې دا دی ولیکئ څه دا دی اوس زه راځم ورته ګوره دا ټول انتخابوم چې کله دې انتخاب کړې کله چې دلته کلیک وکړې پر دې باندې کلیک وکړه وایي نو سیل فارمټ څه شو اوس پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې ورته چې ته واوښتې انګلیش ته واوښتې مثلا چې اصلا حساب لیکلی په پښتو باندې که راسې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړې هغه یې درته اړوي چې ته انګلیش ته څه شو دا کار کوي او دا چې دی ورته ګوره که زه راسم ورته ګوره وینې دا نمبر مثلا زه راځم ورته ګوره یو سولیوشن لیکمه که زه اوس وغواړم چې یاره زه دا اړوم چې شته یو سولیوشن مې ولیکله څه شو زه دا اړوم زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره هغه دوه صفرونه خپله ورسره چې شي ورسره اضافه به څه شو دا صفرونه د خپل چې وي عموما ورسره اضافه کوي هغه خمې کړې وینې ته ګوره وینې ما دلته صفرونه ورکړي څو دانې درې څلور دانې مې ورکړي اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ صفرونه کار یې ور وکړئ هغه چې کړه ورکمې کړه ځینې وایستل څه شو نو عموما د پر چې کېږي استفاده کېږي باره که پر دې باندې کلیک وکړې دا هم ورته ګوره ډالر ساین دی ډالر ساین ورته ګوره ما وویل په دې ځای کې څه شو که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې څو دي 800 دي اوس نو که راسې ورته ګوره وینې دلته کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دا د ورته ګوره وینې ډالر چې ډالر ساین ته واوښتل څه شو اف جی ته واوښتله او که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره وینې دې ته واوښتل څه شو ار یې ورته ګوره فرانس ته اړې یا چې ته اړې که شارټ ټکس شارټ ډیټ ته اړې شارټ ډیټ ته اوړي که لانګ ډیټ ته اړې لانګ ډیټ ته اړې هر شي چې ته ولاړې ورته ګوره عموما هغه چې کېږي به راوړي او درته راځي اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ راځم دلته کلیک وکړم زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څه شي انتخابوم مثلا دا انتخابوم څه مثلا دا سمبول مې انتخاب کړئ اوکې چې اوکې لیکئ اوس ورته ګوره دې ته واوښتئ که اوس نو که پر دې باندې کلیک وکړئ مثلا زه راځم ورته ګوره دا چې کوم ډیلیټوم یې زه راځم دلته ورته لیکم چې څو دي مثلا 900 یې زه که راسم ورته ګوره وینې که پر دې باندې کلیک وکړئ څه شو راځم ورته ګوره پر دې دا برته خپل زاړه حالت ته ویشتلی چې هر شی ورته ګوره هلته انتخاب یې هغه دلته راځي یا راځي ورته ګوره دې ځای څخه دا به انتخاب یې دلته څه شو ورته ګوره وینې 900 دي څه شو چې هر څوک ته انتخاب کړي هغه چې کېږي درته راځي او درته استعمالېږي خو دلته به ډالر سین څه شو دا دوه ورته ګوره عموما د ډالر سین دپاره استعمالېږي دا شارټ ډیټ دی د کوچني وخت دپاره استعمالېږي لانګ ډیټ دی د غټ وخت لپاره استعمالېږي ټایم دی د هغه د تاریخو لپاره استعمالېږي څه او دا به چې د وخت لپاره استعمالېږي څه او دا پرسنټیج خو موږ ویلې څه دا اوس مخکې مې چې درته ویله نو دا عموما ورته ګوره پرسنټیج چې کېږي درته راځي او درته استعمالېږي نو دا چې کارو دا عموما د نمبر کارو موږ کولی چې مثلا نمبر په دې صورت باندې استعمال کړو او درته راباسي دا ځای څخه مې دې ځای پورې ورته ګوره دا ټول چې نمبر راغلی او د نمبر لپاره استعمالېدی او د هغه څخه وروسته راځم چې ته کنډیشنل فارمیټینګ ته کنډیشنل فارمیټینګ څه کار کوي کنډیشنل فارمیټینګ چې دی په اصل کې یو شرط دی زه که راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم او دلته ورته لیکم چې فیزیک دی او دلته ورته لیکم چې بیالوجي ده انګلیش دی او دلته ورته لیکم میت او دلته ورته لیکم چې ټوټال مې ولیکئ خان علي احمد نسیم ګل غني جان دا مې ولیکئ اوس زه وایم همدلته نوي نمرې ولیدې دوه نمرې ولیدې دا دي او دلته راځم ورته ګورئ دې ځای څخه دا مې ولیکل څه شو د دې څخه زه دغه ختم کړم ختم یې کړئ نو اوس دلته درېږدم زه غواړم چې دا چې کوم جمع کړم غواړم چې دغه ټوله دا ځای څخه مې نیسته دې ځای پورې دلته چې جمع شي نو جمع راباسي ورته ګوره پر دا باندې به کلیک وکړې دا انشاءالله موږ به روایو په تفسیر باندې څه شو دلته به کلیک وکړې پر سم باندې کلیک وکړه چې کله یې درته ګوره سم باندې کلیک وکړې باره انټر
چې انټر لیکئ دا یو خو جمع سو یوه رو جمع سول مینې د دغه ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دا ټوله درته جمع سوله باره به د دغه ځای څخه ونیسئ دغه وینه دا کونج د دغه ځای څخه ونیسئ داسې په راکش کې چې راکش یې کوي د الف جلا جلا ورته ګوره دلته چې سو جمع سو اوس نو راځم کنډیشنل فارمیټینګ ته زه راځم ورته ګوره دغه ټول داسې انتخابوم چې کله دې انتخاب کړې ورته ګوره وینې سلیکټ سول سي سو انتخاب سوله اوس زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دا باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې راځم کنډیشنل فارمیټینګ ته دلته لیکلي په کنډیشنل فارمیټینګ کې دلته لیکلي هایلایټ رولز سیل رولز دلته به لیکلي وای ګریټر دی اوس دلته لیکلي ګریټر دین لیس دین دی بټوین دی ایکوال ټو دی ټیکسټ دی دا دی اوس ګریټر دین دا مثال لري چې اضافه څه معنا لري که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي اوس زه وایم یاره که چیرې یو شاګرد تر 40 نمرې اضافه وړې وي هغه دې په رنګ کې واخیستل سي نه اخیستل کېږي انول کېږي په رنګ کې واخیستل سي یا راځم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه 55 ورکوم څه شو دا دی یعنې 55 دا وي اوس ورته ګوره په پوهنتون کې که چیرې یو شاګرد تر 55 نمرو کمې وړې وي هغه په چانس کې دی او په مکتب کې که چیرې یو شاګرد تر 40 نمرې کمې وړې هغه چې دی ناکامه دی وینې نو اوس دغه نفر ورته ګوره وینې په رنګو کې نه اخیستل سوي وایي دغه چانس دی دغه چانس دی دا دی دا دی که چیرې د دغو رنګ وراړی راځه دلته کلیک وکړو ورته ګوره وینې که په دې باندې کلیک وکړې دا رنګ دی که په دې کلیک وکړې دا رنګ دی که په دې باندې کلیک وکړې وینې دا ټوله د خپل مختلف رنګونه دي څه شو نو خو هلته موږ ته معلوم که تر دې اضافه و چانس به وي او که تر دې کم شي به وي چانس به نه وي دا چیز درته راغلی دا چې ښکار دی دا د ګریټر دین کار دی ګریټر دین داسې کار کوي ورته ګوره وایي که چیرې اضافه وړې وي هغه دې په رنګ کې واخیستل که کمې وړي هغه دې نه اخیستل کېږي اوس تر 55 څلور 50 کم دي 40 کم دي 45 کم دي 55 کم دي وینې 50 خپله هغه اندازه ده خو دا چیز کې چانس دی څه ورته ګوره وینې مکمل نمرې نه دي وړي او که زه چې راسم ورته ګورم دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړم راځم ورته ګورم دلته به لیکلي لیستین معنا کم که زه وغواړم چې هغه تر 55 هغه اندازه چې ما کړې کې تر هغه کمې وړي هغه دې په رنګ کې واخیستل سي برکه راسي دلته کلیک وکړم زه راځم ورته ګورم دلته 55 ورکوم ورته ګورم مینه دغه نفر چې دی ناکام دي سیسو برته کارونګونه ورکړي رنګونه دې چې کولی شي ولا ولا کې او که راسم ورته ګورم مینه دې چې دلته به لیکلي بټوین معنا په مابینځ کې زه وایم د څو څخه د یو څخه ونیسي تر څو پورې تر 55 د دې په مابینځ کې ورته ګورم مینه د یو څخه ونیسي تر 55 دلته لیکلي یو اند 55 دا ورته ګورم مونږ مابینځ کې کېږي درته راځي او که راسم ورته ګورم مینه دې څخه ایکوال ټو معنا برابر که زه راسم ته کلیک پر وکړم زه وایم یار شپږ شپېته اوس ورته ګورم هلته لیکلي دي دا دوه پورې اخیستي دي او که زه راسم ورته ګورم مینه اووه شپېته څونه پورې اخیستي دي دوه پورې اخیستي دي ماشات مثلا اووه اتیا دي څو نفره دي درې نفره دي څه شو نو عموما هر څوک چې تا ولیکل هغه چې کېږي درته راځي او دلته درته استعمالېږي څه شو دا چې کار دا ایکوال ټو کار دی او دغه څخه وروسته ټیکسټ دی ټیکسټ باید داسې کار کوي که زه راسم ورته ګورم مینه دا ټول انتخاب کړم چې کله انتخاب کړه پر دې باندې کلیک کوم ټیکسټ دی مثلا زه راځم ورته ګورم دلته ورته لیکم چې خان چې ولیکي ورته ګورم مینه خان خالص راغلی او که راسم ورته ګورم مینه دې ځای څخه ورته لیکم ګل ورته ګورم مینه چې به راسي ګل به خالص راسي نو عموما ورته ګوره کم اندازه چې تا ورته لیکلې ده هغه درته راځي او درته انتخابېږي څه شو دا چې کار دا د ټیکسټ کار او دا بیا د ډیټ انټر لپاره دی که ته وغواړې چې یاره زه دا ځان ته معلوموم چې پرون ما څونه کار کړی دی څه شو نو دلته که راسي ورته ګوره کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي دا دی اوس ورته ګوره یسټرډې دی د پرون د معلوم یې ټوډې دی ټومارو دی لاست ان 7 days دی څه شو مخکې تر څو تر اووه ورځو مخکې لاست ویک دیس ویک نیکسټ ویک لاست منت دیس منت نیکسټ منت مثلا دلته به تاریخ لیکلي هغه به انتخاب کړي چې تېر میاشت ما څونه کار کړی دی تېر تاریخ څونه کار کړی دی نو الف جلا جلا ته معلوم وي چې دونه مو کړی دی دونه مو کړی دی دونه مو کړی څه شو نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي څه شو او ډپلیکیټ به داسې کار کوي که زه راسم دلته کلیک ور وکړم ورته ګوره دا ټوله ډپلیکیټ راغله ډپلیکیټ هغه ویل کېږي چې دوه دانې چې وي یو رقم وي اوس نو په دغو کې 55 نشته اته اتیا نشته 45 پنځه شپېته شپږ بیا مثلا دا چې رنګ نه اخیستی دغه نشته څه نور ټول چې دي ډپلیکیټ دي او که زه راسم ورته ګورم دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړې ان کیو باندې کلیک وکړم دا ټوله ډپلیکیټ ورته ګورم چې ډپلیکیټ نه دي هغه یې په رنګ کې واخیستل چې ډپلیکیټ دي هغه یې په رنګ کې نه دي اخیستي و دا چې هر څه په رنګ کې اخیستل سوي دا ټوله ډپلیکیټ څه شو مګر چې ډپلیکیټ نه دي هغه ورته ګوره په رنګ کې نه دي اخیستل سوي څه شو دا کار کوي نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره استعمالېږي او درته راځي دې څه ورکوي دې ته کنډیشنل فارمیټینګ وایي څه شو دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او که زه راسم ورته ګورم مینې بېرته راځم دغه لیکنه داسې انتخابوم چې انتخاب کې راځم دلته کلیک پر کوم دلته لیکلي ټاپ بوټم رولز او دلته لیکلي مینې وایي ټاپ 10 آیټمز اوس که زه وغواړم چې یاره لوړ 10 نفره لوړ خلک ماته راښکاري چې لوړ معاش یې اخیستي که راسي دلته کلیک ور وکړې زه غواړم چې مثلا دې څخه څو نفره 3 نفره مثلا باید
او 3 نفره ورته ګوره لوړ معاش اخیستی دي خو دلته 3 نه 1 2 3 4 5 نفره دي په اصل کې دا 3 دي ځکه چې دا نوي دي دا نوي دي دا نوي دي اته نوي دي اته نوي دي اوس ورته ګوره دغه نفر ورته ګوره چې کړي لوړ معاش اخیستی کې 4 کې ورته ګوره 4 کېږي کې 5 کې مثلا کې اضافه کېږي کې کمای کېږي کمیږي او که راسم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دلته به لیکلي وینې دا پرسنټیج دا او دا یو کار کې فرق یې نشته څه دا بیا بوټم معنی چې کښته معاش اخیستي څو نفره انتخاب یې که دې ځای کې څه زه غواړم چې څو نفره دي سي 15 نفره دي سي 3 نفره دي سي ورته ګوره وینې دا 1 2 3 نفره چې څو انتخاب شول چې کوم معاش اخیستي کښته معاش اخیستي لوړ معاش چې کړي نه اخیستي نو دا چې کارو دا د بوټم کارو څه دا کار کوي دا بیا اباو دې کار کوي چې مثلا لوړ معاش اخیستي هغه ماته را معلوم کړه کله سن تکلیف ورته ګورې وینې دا اخر کې چې لوړ معاش اخیستي اوس که څوک وایي چې هر ماته نه معلومېږي چې دا اوس لوړ څو دي کښته څو دي دا نه معلومېږي دا داسې معلومېږي مثلا دغه چې هر څو وه اوله وار دی راځي ورته ګورې وینې دا ټول مضامین حسابي چې حساب یې کړه باره پر مابیض باندې پرې کوي نیمایي په لوړې کې راوړي نیمایي په چیش کې راوړي په کښته کې راوړي مثلا که 10 نفره وه مثلا 10 مضامین وه 10 نمبر نمرې یې سویلې وې 10 په لوړې کې راوړي 10 په چیش کې راوړي په کښته کې راوړي که 10 وه 15 لوړ راوړي 15 کښته راوړي او نو که چیرې 15 وه نو دوی بیا داسې کوي سیاسو یا مثلا 21 وه باره 11 په لوړې کې راوړي 10 په کښته کې راوړي مثلا هغه چې تا کې هغه یو دانه هغه لوړ دی اضافه سیاسو هغه دې اضافه کېږي نو په دې صورت باندې چې کېږي درته استعمالېږي او درته راځي سیاسو دا کار کوي بلا او معنا کښته په دې باندې کلیک وکړئ ورته ګورئ وینې د کښته نومرې ورکول کېږي نو دا ورته ګورئ دې دپاره چې کې استعمالېږي دا چې کار دا د کنډیشنل فارمیټینګ کار سیاسو دا کار کوي سیاسو دا او که تو غواړې چې نه زه خپل په خوښه نور ډیزاینونه ورکوم رنګونه ورکوم نو راځم که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا ډیزاینونه رنګونه ورکوي دا دی وینې مختلفه په کنډیشنل فارمیټینګ کې زموږ ته رقم ډیزاینونه شته هر ډیزاین چې ته ورکوې کولی چې ولور کې پر هغه باندې کلیک وکړې هغه رقم ورکول کېږي اوس ګوره کې نمرې ډېرې وړي خانه به ډکه وي کې کمې وړي خانه به خالي وي مثلا ورته ګوره وینې دا دي د 45 نمبرې ویلي خانه یې خالي ده سیسو نو که زه راسم ورته ګوره 99 ولیکمه چې هلته یې کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې هغه ډکه ده سیسو ځکه چې خانه یې ورته ګوره چې سوله ډکه ده او که راسم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دا ډیزاینونه دي دا هر ډیزاین چې ته ورکوې کولی چې ولور کې پر دې باندې کلیک وکړې دا ډیزاینونه دا بیا داسې ډیزاین دی لکه لیکلیر سکیل سیسو دا بیا داسې کار کوي که چیرې نمرې ډېرې وړي وي خانه به شنه وي بار کرا کمزوري کېږي شنتوب څخه راځي ژېړ ته د هغه څخه کرا کمزوري کېږي د ژېړتوب څخه راځي چې شته سره ته که ډېرې وړي به ډېر وي او که لږ وړي لږ به وي سیسو او که پر دې باندې کلیک وکړې دا د ایکن شکل دی مثلا دا دی کې ډېر نمرې وړي وي خانه به چې وي انتن به ډک وي که لږ وړي وي چې وي خالي وي دا علامه ده دا دی وینې مختلف ایکنونه دي هر ایکن چې تاسو ورکوي کولی چې ولور کې هغه به درته راسي او درته استعمال بسي دا نو چې کارو د ایکن سټیټ کارو سیسو عموما د ایکن سټ موږ کولی چې استفاده وکړو او درته راوسي او که تو غواړې چې زه خپل په خوښه یو شی ورته انتخابوم یو رنګ زه خپل په خوښه انتخابوم نو باید دلته لیکلي وینې وای نیو رولز که دلته کلیک پر کوې هم ستا خوښه ده او که دلته کلیک پر کوې هم ستا خوښه ده اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم دلته لیکلي مینیمم زه هم یا کمترین چې ورته انتخابوم وام چې لږې نمرې وړي وي مینیمم دی خانه دې سره سي او که چیرې ډېرې وړي وي میکسیمم دی خانه چې وي شنه دي سي چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا دی که لږ نمرې وړي خانه چې ده سره ده که ډېرې وړي وي چې شته شنه ده نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې اوس ورته ګوره که زه راسم ورته ګوره وینې یو داسې ډیزاین ورکوم دا ډیزاین ورکړې اوس کې برته ختمه یې د منځ یې باسې نو راسه دلته کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې د دې ځای څخه راسه ورته ګوره کلیر یې چې کلیر دې کلیک وکړې برته چې ختم بسي نو دا چې کارو دا ده کنډیشنل فارمیټینګ کارو موږ کولی شي کنډیشنل فارمیټینګ دپاره دا چې استفاده یې کوو درته رابسي او درته استعمال بسي سیسو عموما دا کار کوي د هغه څخه وروسته راځم فارمټ ته فارمټ څه کار کوي دلته لیکلي وینې وایي فارمټ از ټیبل هلته بیا لیکلي سیل سټایل که زه وغواړم چې زه دې ټیبل ته یو فارمټ ورکوم خپل په خوښه باندې نو راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک وکړې کوم فارمټ ورکوې دا ورکوم اوکې که چې اوکې دي ورته ګوره وینې دا انتخاب شو که چیرې بل فارمټ ورکوې نو راسه دلته کلیک وکړه دا ټول مختلف فارمټونه دي هر یو چې ته ورکوې دا رقم فارمټونه دي پرولې چې کله کلیک وکړې اوکې دي کوي رقم فارمټ ورکول شي او که چیرې خپل په خوښه یو شی ورته انتخاب نو راسه ورته ګوره دې ځای څخه لیکلي وایي نیو ټیبل سټایل پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته یو نوم ورکړئ یو نوم دې ورکولی شي مثلا زه راځم د چا په نامه باندې د خان په نامه باندې بار راسه څه لیکلي دي فارمټ و دلته لیکلي هول ټیبل ټوله ټیبل ته فارمټ ورکول کېږي که پر دې باندې کلیک وکړئ اول کالم ته دوم کالم ته دریم رو دا زه غواړم چې ټول ټیبل ته ورکول شي نو پر دې باندې کلیک وکړه بار راسه پر دې فارمټ باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړئ اوس زه وایم معیار دا لیکنې دي بولډ شي او یو رقم رنګ دې ورکول شي څه رقم رنګ دې ورکول شي سور رنګ دې ورکول شي بارډر ته راځم وام بارډر دې مثلا لوړ هم ورکول شي مابین څه دې ورکول شي دې بغل ته دې بغل ته دلته دې ورکول شي دلته دې ورکول شي دا دی فیل یو رقم رنګ دې ورکول شي څه رقم رنګ مثلا داسې ژېړ رنګ
واره اوکې که چې اوکې دې که اوکې که ګوره دلته عملي نه سو رانغلی نو دا ورته ګوره دلته زموږ سره د خان په نامه باندې ثبت سو که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم دا دې ثبت سو اوس که دغه پکار یې وینې خان نوم لیکلی دی که دغه پکار یې نو راسه دلته کلیک پر وکړه اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره هغه رنګ چې څو ورکول سو نو دا عموما ورته ګورې دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي که دلته جوړی هم دې کولی چې جوړی کې ورته راځي ورته ګورې وینې نیو ته راځي پر دې باندې کلیک کړه ورته ګوره دا خو موږ ورته ګورو چې کې در سره ومویل او درته راغلی نو دا چې کار و دا ده فارمټ از ټیبل کارو خپل په خوښه مختلف ټیبلونه دې ورکولی شي چې هر ټیبل ته ورکوې پر دې باندې کلیک هغه رقم ټیبل ورکول کېږي هغه رقم ټیبل دې کولی انتخاب یې کړې او درته رابسي او دلته یوه خبره واورئ چې زه راسم ته ګورې دلته یې فارمټ ورکړمه ټیبل ته وینې د دې سره ته ګورې وینې یو ډیزاین خلاص وکړه د دې ځای ته دې ځای پورې دغه ډیزاین انشاءالله خدای کوي موږ دلته په انسر کې په ټیبل کې وایو سیسو دا ورخطا نشي دلته انشاءالله په ټیبل کې وایو انشاءالله خدای کوي دا ډیزاین یا دلته ویل یا هلته ویل هېڅ فرق نشته خو اصلي اصول دا رقم چې باید دلته ویل شي ځکه چې ټیبل هغه دی سیسو دا ماسک یو فارمټ دی نو دا ډیزاین انشاءالله درته راځي چې څه کار کوي سیسو دا انشاءالله درته وایم خیر شه نو راځم ورته ګوره پر هم باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي نو دا چې کار و دا ده فارمټ از ټیبل کارو موږ کولی چې فارمټ از ټیبل په دې صورت باندې استعمال کړو او درته رابسي او صرف سټایل به داسې کار کوي که تو غواړې چې هر د یوې خانې باندې ولانې زه د یوې خانې ته یې ورکم رنګ ورکوم مار که دلته کلیک وکړو سره کم رنګ سور زرغون شین که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې سره کم رنګ ورکوي داسې رنګ او که داسې ورته ګورې وینې دا ټوله داسې انتخاب کوم سیسو پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې سره کم رنګ ورکول کېږي داسې رنګ او که تو غواړې چې راځم دا داسې انتخابوم سیسو چې انتخاب دې کړې راځم ورته ګورې دلته کلیک ورکوم ورته ګورې وینې مختلف رنګونه هر کوم رنګ چې ته ورکوې کولی شي ولوره کړي او کله نه راځي ورته ګوره نیو سټایل سټایل دی پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې سیسو پر فارمټ باندې کلیک وکړه برته هغه ځای کې ته راوینې دا دی فونټ مو وویله بارډر مو وویله سټایل مو وویل دا اوس مو وویل چې اوس مو استعمال کړئ سیسو دا کار کې دلته کولی چې کې رنګ ولور کړي او درته راباسي سیسو نو د ده په مابین کې دونه کار مقصد دی چې د ټول ټیبل سټایل ورکول کېږي دی چې د یو سیل ته ورکول کېږي یوې خانې ته ورکول کېږي بارون په تا پر مربوط دی که ټول ټیبل سټایل ورکړي هم ستا خوښه ده او که یوې خانې سټایل ورکړي هم دې خپل خوښه ده سیسو نو دا چې کار و دا عموما د کنډیشنل فارمیټینګ کار و په دې صورت موږ کولی چې کنډیشنل فارمیټینګ استعمال کوو درته رابسي سیسو دا کار کوي نو دا سټایل یې ختم سو د دې ځای څخه د دې ځای دا ټول چې ختم سو نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې انشاءالله که خدای کوله دا به ووایي چې څه کار کوي سیسو دا کار